همدغه کوم ځای چې درته موږ ویډیو کوو دا یې بله ساحه ده. دغلته هم زندان ده، هغلته هم کلي د زندان ده، دغه دوی فضا ده، مورچه ده. بیا دا ټول بندیان دوی په دغه کانټینر کې د جزا ورکولو لپاره یا به چې ډېر غوښتل چې خوښ یې نه کړي، کلونه یې وساتي په دې کانټینر کې ساتل. دا شل فوټه کانټینر ده. دې شل فوټه کانټینر کې دوی 25 کسان ساتل او د اکسیجن د اخیستو لپاره یې صرف دغه وړې وړې کړکۍ ورکړي دي. دلته نور هېڅ شی نه و. بیا دې سره خوا کې ډیپو چې کله انفجار کړی دلته بندیانو دا کانټینر ډېر ګرم شوی، دوی بندیان له دې کانټینر نه وویستلې، کانټینر یې په کرنج کړی بلې خواته یې کړی. نو دغه د دوی د وحشتونو نمونه دا نړیوال حقوق، دا د بشري سازمانونه، دا امریکا او دا اروپایي اتحادیه ټوله دنیا افغانستان ته راغلې وه، دغه دیموکراسي او دغه جمهوریت نه یې دفاع کوه چې موږ یې تاسو ته بېلګې وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مشئ. الله مو عزتمن لره. تاسو په دغه زندان کې وخت تېر کړی دی، دا راته ووایه چې څومره وخت مو تېر کړی، کوم ځای کې یې ونیولې؟ بلې ما په دې زندان کې 20 میاشتې د رازق د وحشي زندان ما 20 میاشتې تېر کړی دی او زه ونیولم د دا بولدک د بازار د دې عمومي چوکه چې راپورته کړم، په ما باندې هېڅوک نه دی خبر شوی، زه راوړم زندان. تاسو طالبان وئ؟ نه، موږ طالبان زه هغه وخت هېڅ طالبان سره بالکل ولد لا نه وم. زه دا وخت رایق زموږ له کلي څخه د تریاکو چنده ټولول، خو ما صرف جرم مې دا و چې ما هغه د تریاکو چنده نه ورکوله. نو بیا چې دوی راوستلم دوی چې بیا هر څه دغه راته کول چې تاجر دی هغه ته یې دا دی، خو زه بالکل اول یې کوم ځای ته بوتلې چې ویې نیولی؟ اول یې دلته چې په بولدک کې ونیولم، بیا بوتم د ماښام د لمانځه پر ټیم باندې بوتم لاندې د شاجزو غر ورته وایي د حاجي نیکه پوسته ده، په هغه پوسته کې زه بندي وم د 4 میاشتې لپاره. زه په هغه پوسته کې وم. هغه نه وروسته د هغه څه وروسته 4 میاشتې دوی پر ما باندې ول کوله، نوکان یې ټول راسه وایسته. 4 میاشتې لپاره زه هلته په ولو کې ولم. د هغه څه بعد کې بیا راوستم 12 میاشتې زه په کانټینر کې وم او بیا راوستم یو بلې کوټې ته، هغه اوس د عمل نشته، هغه کوټه نړېدلې ده. د هغه 1 میاشت مې په هغه کې تېره کړه، بیا 1 میاشت کې زه د اجرخانې ته ور واچولم. داسې ګرځولم چې کله بیا یو ځای واچولم، کله بیا بل ځای واچولم. د خوراک څښاک لپاره څه شی درکول؟ د خوراک څښاک لپاره خو هم داسې حالات ډېر کمزوري وو. کله کله